إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو، تر اوسه هم الحمدلله موږ او تاسو د محرم مبارک میاشت کې قرار لرو او د تاسوعا او عاشورا ورځ الحمدلله په خیر سره تیر شولې او ډیرو مسلمانانو ته الله عز وجل دا توفیق نصیب کړی چې په دغه مبارک ورځو کې روزه ونیسي. الله عز وجل د ټولو روزې طاعتونه عبادتونه صدقات او خیرات قبول وګرځوي. یو تعداد مسلمانان دا فکر کوي چې محرم میاشت یا د عاشورا ورځ دا د یو خاص فرقې ورځ دي یا دغه ورځ یو خاص ډلې پورې تعلق لري یا د هغو په مناسبت سره دغه ورځو تجلیل کیږي یا دغه ورځو ته مبارک او مقدس ورځ ویل شوی. یو تعداد نور مسلمانان داسې دي چې دوی آل بیت یا اهل بیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په یو فرد کې منحصر کوي چې هغه امام حسین دی یا فاطمه رضی الله عنها. نور اهل بیت چې هغه ډېر وسیع مفهوم لري هغه ټول هیروي یا هغه ته اصلا توجه نه کیږي. د خلکو تصور هم داسې ګرځېدلی آل بیت یعنی امام حسین، آل بیت یعنی فاطمه رضی الله عنها یا هغه څوک چې د علی رضی الله عنه ذریه ده. حتی یو تعداد مسلمانان تاسو به هم لیدلی وي، زه هم په دغه سوشل میډیا یا په رسنیو کې فیسبوکونو کې ګورم چې د تاسوعا یا د محرم په 10 ورځ باندې اهل تشیع ته تعزیتونه وړاندې کوي. زه ځان اهل تشیع سره د امام حسین په غم کې شریک بولم، زه اهل تشیع ته تسلیت وړاندې کوم، زه فلانی ته تسلیت وړاندې کوم، د اهل امام حسین د غم دپاره دا وړاندې کوم. امام حسین د یو خاص فرقې سړی نه دی. امام حسین رضی الله عنه یا د هغه ملګری یا آل بیت نور دا یو خاص ډلې پورې تعلق نه لري. ټول مسلمانان هغو سره یو خاص محبت لري. آل بیت سره اهل بیت سره محبت، د هغو اکرام، د هغو عزت، د هغو جلالت، د هغو عظمت، د هغو توقیر، دا د اهل سنت د عقیدې یو برخه ده. که څوک د آل بیت احترام او عظمت په خپل زړه کې ونه لري، د هغو هغه توقیر او اجلال نه کوي، د خپل ایمان دوباره تجدید کړي. نو یو انسان چې ځان ته پوه سړی به هم وایي، ځان ته به یو غټ سیاستمدار هم وایي، ځان ته به یو بل غټ القاب هم ځان ته ږدي، مګر دی بیا هم لږ هغه دیني پوهه نه حاصلوي چې آیا زما دغه غمرازي یوې خاصې ډلې سره د امام حسین د شهادت غمرازي شریکول هغو سره ته دته ولې غمرازي ورکوي؟ که ته غمرازي شریکوي خو ټول اسلامي امت سره شریک کړه. مثلا چې زه د امام حسین د شهادت چې په دغه ورځ باندې شهید شوی د هغه کافي تعداد ملګري ورسره په شهادت رسېدلي، دغه غم ټول اسلامي امت سره شریکوم. نو ولې یو خاص ډله یا یو خاص ګروپ امام حسین خود نه د هغو او نه د هغو پر داسې یو کوم خاص تړون لري؟ دا چې یو تعداد خلک فکر کوي چې آل بیت د دغه ډلې دی او د نور اهل سنت ورسره دښمني لري، دا ټول د هماغه د اسلام دښمنانو پروپاګند دی، د اسلام د دښمنانو دسایز دی چې مسلمانان خپلو کې سره یو قسم برخلاف کړي. حال دا چې د آل بیت ما ابتدا کې ویلي چې د هغو محبت، د هغو اجلال د اهل سنت د عقیدې یو برخه ده. که څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت لري،
که څوک ځان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیرو بولي د هغه ذریه د هغه آل بیت سره هم محبت لري د هغه عظمت او جلال دی باید یعنی په هغې باندې باور ولري. په همدغه اساس مسلمانانو د آل بیت تعریف چې علما کوي د آل بیت په تعریف کې علما وایي چې آل بیت کې بنو هاشم قبیله شامل دی ځکه دا هغه کسان چې صدقه او زکات پرې باندې حرام دی ورته جواز نه لري. په دې اړه ما پخوا تفصیلي خبرې کړې دي. او بنو مطلب دی بنو هاشم بنو مطلب دا هم په دې کې شامل دي ځکه دوی باندې صدقات حرام دي. اما مستقیما چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تعلق لري بیا په هغې کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د هغه ازواج مطهرات په دې کې شامل دي ځکه یو تعداد مسلمانان چې ځان ته وایي هغو ازواج مطهرات د آل بیت څخه وباسي او ازواج مطهرات سره خاصه دشمنی لري. عایشه رضی الله عنها ته د زنا نسبت کوي نور بیانو ته امهات المؤمنین ته نور نسبتونه کوي مګر د اهل سنت عقیده ده چې ازواج مطهرات د قرآن عظیم شان د آیت په دلیل باندې آل بیت کې شامل دي. ځکه الله سبحانه وتعالى فرمای انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ای اهل بیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى تاسو ته پاکي نصیب کړي او الله غواړي چې تاسو پاک انسانانو سي شیطانی وساوس ګناهونو څخه تاسو ساتي تاسو یو پاک او معصوم خلق اوسئ. نو په دغه کې ازواج مطهرات هم شامل دي. آل علی رضی الله عنه علی او دهغه اولاده چې امام حسن او حسین دی فاطمه رضی الله عنها دی حتی امام محمد چې د دوی ورور دی هغه هم په دې کې شامل دی. آل جعفر د جعفر رضی الله عنه اولاده او آل عباس دا هم په دې کې شامل دي. نو دغه ټول د آل بیت او غمباسي مفهوم ده چې ټول پکې یعنی محدود یا منحصر کوي. نو دا چې آل بیت محدودول یو فرد پورې یا یو نسب پورې او د نورو نسبونو یو طرف ته ګوښه کول دا به انصافي وي. همیشه په نوم باندې په ژبه باندې دغه یو نوم دی همیشه هم دغه یادول کېږي چې دا آل بیت دی. همدارنګه هغه امامان 12 امامان چې هغې ته اهل تشیع خاص عقیده لري هغه امامان په حقیقت کې د اهل سنت په عقیدې باندې وو. هغه معتقدات چې اوس هغه یو تعداد خرافي عقاید یا ناروا کړنې چې اوس هغو ته منسوبېږي هغو د دغه کړنو څخه بري وو. هغو هماغه عقیده تعقیبوله چې هغه د ابوبکر عقیده وه د عمر رضی الله عنه عقیده وه د عثمان عقیده وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلار او منهج وو. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لارې باندې وو. هماغه 12 امامان چې علي رضی الله عنه حسن او حسین دی او آخرین امام ابو الحسن عسکري دی دوی ته اهل سنت د هغو څخه ډېر اعتقاد لري ځکه دوی د اهل سنت هماغه عقیده درلودله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقیقي پیروان هم دوی وو. مګر اوس چې خلک ډېر شیان هغو ته منسوبوي مختلف شیان هغو ته نسبت ورکول کېږي هغه یو خاص ډلې پورې نسبت ورکول کېږي نو دا به د هغو خپل یو اعتقاد وي یا به د هغه کسانو چې دا کار کوي خپل انصاف وي. الله اعلم. مونږ او تاسو که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګورو د اهل سنتو د عقیدې مطابق مونږ او تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آل بیت باندې ډېره کلکه توصیه کړې ځکه حدیث شریف کې دا فرمایي چې اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. ای زما امته ای اسلامي امته زه تاسو ته الله در یادوم چې زما د کورنۍ رعایت وکړئ یا تاسو زما کورنۍ کې زما آل بیت کې د الله څخه وویریږئ زما د آل بیت په اړه د الله څخه وویریږئ زما د آل بیت په اړه د الله څخه وویریږئ. 3 وارې تاکید کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی هغو سره تاسو ډېر احترامانه نیک چلند د هغو حقوق ورته ورکړئ ظلم پرې باندې مه کوئ احترام ورته ورکړئ. مګر د اهل سنت عقیده ځینې نورو سره فرق دا دی چې اهل سنت افراط او تفریط نه کوي. مونږ هغو ته کلک درناوی لرو احترام ورته لرو د دې دپاره چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل بیت دی او د هغه په لاره باندې روان دي. مګر دومره افراط هم نه کوو چې هغو د خدایي مقام ته ورسوو دومره افراط هم نه کوو چې د هغو څخه هغه غوښتنې وکړو چې هغه الله ته منسوب دي چې د الله څخه غوښتل کېږي او د هغو په حق تفریط هم نه کوو چې بیخي هغه صرف نظر کو یا اګنور کو د دوی په اصطلاح باندې یا د هغو اهانت یا کسرشان یا نعوذ بالله حقارت ورته وکړو. دا هم نه کوو خدایي مرحلې ته هم نه رسوو هغه مشروع حقوقو باندې ورته قایل یو. مګر دا چې یو آل بیت یا یو څوک هغو د ځان منسوبوي بیا انسان هغه ته دومره مقام او مرتبه او فضیلت ورکوي چې هغه د اسلام د دایرې څخه د الوهیت مرحلې ته رسوي دا بیا جواز نه لري. ځکه الله سبحانه وتعالی د پخواني امتونو په اړه باندې فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. پخواني امتونو
دوی خپل هغه راهبان او خپل هغه مشران، خپل هغه دینی خلک، علما، هغو د الله نه سوا په ربوبیت سره ونیول، د هغوی دومره قداست او احترام وکړه چې بالاخره هغې خدایي مقام ته ورسول. لکه اوس هم موږ تاسو ځینې هېوادونو کې ګورو چې د زیارتونو باندې څه حال دی. یعنې هغه غوښتنې چې د الله څخه کېږي، هغه غوښتنې دوی د الله د بنده او د مخلوق څخه کوي. دی شفا ورکوي او دی دا کار کوي او دی دا کار کوي او دی دا کار کوي. هر زیارت یو خاص علاج دپاره مشخص کړی دی. حال دا چې هغه ټول د الله په اختیار کې دغه کارونه کول. نو په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته کلکه توصیه کوي چې زما د آل بیت رعایت وکړئ. همدارنګه د آل بیت په اړه باندې انفرادي شکل باندې یو تعداد افرادو په اړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته جلا جلا حکم کړی. ځکه د فاطمه رضی الله عنها په اړه باندې فرمایي فاطمه سیده نساء اهل الجنه. فاطمه رضی الله عنها په جنت کې د زنانو سردار ده. د مؤمناتو هغه مؤمنات زنانه چې جنت ته ځي په هغو کې ټوله غوره انسانه چې دغه فاطمه رضی الله عنها ده. نو دغه زیری ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی په دنیا کې. سره د دې چې په جنت کې د مؤمناتو د مسلمانانو ښځو سرداره ده، مګر بیا هم ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شیئا. فاطمه عمل وکړه، زه د قیامت په ورځ تا ته هیڅ کار نشم کولی. فاطمه عمل وکړه، زه تا ته د قیامت په ورځ هیڅ کار نشم کولی. ته په دې پام کوه چې مغروره نشي چې پلار مې پیغمبر دی، زه د پیغمبر لور یم، ما خو الله بخي، زه خو اصلا جنتي یم. الله به په تا باندې فضل وکړي، مګر ته به خپل عمل هم کوي، ستا د عمل محاسبه به تا سره کېږي. دا د یهود او نصاراو عقیده ده چې بیګا هم موږ تفسیر درس کې ولوسته چې دوی وایي اولاد به د پلار په ثواب باندې جنت ته ځي. که ستا پلار نیک سړی و، لمونځ کوه، روژه یې نیولو، زکات یې ورکوه، حج یې کوه، دا کوه، نو د هغه لمسیان کولو که هغه 2000 کاله وروسته هم راځي، دوی به جنت ته ځي، ځکه پلار یې نیک سړی و. الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي نه، هر انسان به د خپل عمل حساب ورکوي، هر انسان به د خپل عمل مطابق هغه سره محاسبه کیږي، او بیا به د الله په فضل سره یا جنت ته ځي او یا به د الله په عدالت سره د دوزخ ته ځي. نو د پلار نیک عمل چاته فایده نه رسوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه مفهوم فاطمه رضی الله عنها ته او د هغې په سبب موږ او تاسو ته دا وایي چې څوک د په خپل نسب باندې مغرور نه شي، زه سید یم، زه آغا صاحب یم، زه هاشمي صاحب یم، زه عباسي صاحب یم، زه فلانی صاحب یم، زه فلانی صاحب یم. دغه صاحب فایده نه لري تر څو چې ستا خپل عمل نه وي در سره. او بل حدیث موږ تاسو په خوا لوستلی چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه. هغه انسان چې د خپل عمل په سبب باندې پل صراط باندې د سلو شو، سست شو، د ده نسب دی نشي تیزولی. که تا عمل نه درلوده او د بې عملۍ په سبب باندې ته پل صراط باندې سلو شو، لږ قدم دې وهلی نه شو، نو که ته بیا د هر چا زوی او د هر چا لوري، ولو که د پیغمبر زوی او لور هم هغه تا ته فایده نشي رسولی. که ته بیا عباسي او که ته هاشمي او که ته سید او که ته آغا صاحب که ته هر څوک دا بیا تا ته فایده نشي رسولی. عمل به کوې، ستا عمل به تا سره د لارې مل وي، هغه درته مرسته کوي د الله په فضل سره. همدارنګه بل حدیث کې که وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمه رضی الله عنها په اړه باندې موږ او تاسو ته فرمایي فاطمه بضعة مني من اغضبها اغضبني. فاطمه رضی الله عنها زما یوه ټوټه ده، زما د بدن یوه حصه ده. هغه څوک چې فاطمه آزاروي په حقیقت کې ما آزاروي، هغه څوک چې فاطمه په قهر کوي، غمجنوي، هغه ما غمجنوي، او هغه څوک چې هغه خوشحالوي ما خوشحالوي. یعنی په دې معنی چې زما نسب سره، زما ذریه او اولاد سره نیکی کول په حقیقت کې ما سره نیکی کول دي. اوس که فاطمه رضی الله عنها نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، مګر هغه اولاده چې د دوی مونږ او تاسو د پاتې د په هغه حکم کې شامل دي چې د هغو عزت او احترام او وقار باید صورت ونیسي. همدارنګه د علي رضی الله عنه په اړه باندې فرمایي چې انت مني وانا منک. ای علي رضی الله عنه، ته زما څخه او زه ستا څخه یم. یعنی په دې معنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي لره خپل ځان بولي او خپل ځان علي بولي. په دې معنی چې لکه څرنګه چې تاسو زما احترام کوئ، زما عظمت کوئ، د علي رضی الله عنه عظمت او احترام به هم په دې اړه باندې کوئ. نو دا توصیه آل بیت ته ده. همدارنګه که چیرې بیا موږ او تاسو د آل بیت بل نسل ته وګورو، حسن او حسین رضی الله عنهما، د دواړو په فضایلو کې ډېر زیات احادیث ورد دي. که بیا بل جانب ته ګورو، جلا د امام حسن رحمه الله په اړه ډېر احادیث وارد دي، د امام حسین په اړه مستقل احادیث وارد دي. مګر اوس وخت کې چې موږ او تاسو ګورو د خلکو په ژبه باندې فقط د امام حسین فضایل یادېږي، د امام حسن فضایل څوک نه یادوي. همیشه امام حسین یادېږي، امام حسن خلک اګنور کوي، څوک نه یادوي اصلا. حال دا چې د دواړو په اړه باندې ډېر زیات فضایل راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما.
یا الله زه حسن او حسین سره محبت لرم، ته هم دوی دواړو سره محبت ولرې، ځکه ستا پیغمبر ستا بنده خپل مسیانو سره محبت لري. یا الله ته هم حسن او حسین سره محبت پیدا کړه، او یا الله هغه کسانو سره هم ته محبت وکړه چې زمال مسیانو سره محبت کوي، حسن او حسین سره دواړه یادوي. څوک چې دې دواړو سره محبت لري یا الله ته هم ورسره محبت وکړه. او بیا چا سره چې الله محبت وکړي د هغه محبت د بندګانو په زړونو کې اچوي. ځینې انسانان به موږ تاسو ټولنه کې ګورو هر څوک ورسره مینه لري، هر څوک سره محبت لري غیر د دنیوي غرض څخه، د الله دپاره دا هر چا خوښېږي، ځکه الله عز وجل دغه انسان خوښوي د محبت د بندګانو په زړونو کې اچولی. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه د جنت د ځوانانو سرداران دي، دواړه د جنت د ځوانانو سرداران دي، حسن او حسین، یوازې حسین نه دی یاد شوی. همدارنګه بل حدیث شریف کې فرمایي چې ان الحسن والحسین هما ریحانتای من الدنیا. حسن او حسین دواړه په دې دنیا کې زما ریحان ګلونه دي. ریحان یو ګل نوم دی، نو دغه دواړه ماته په دنیا کې د ریحان حیثیت لري، زما د خوشبویي حیثیت ماته لري، زما ګلان دي په دې دنیا کې. نو دغه ټول حدیث د حسن او د حسین رضی الله عنهما په اړه باندې موږ تاسو ته بیانېږي. همدارنګه که بیا نور حدیث ته وګورو مستقل د حسن رضی الله عنه مستقل د حسین رضی الله عنه په اړه باندې د هغو فضایل بیان شوي دي. همدارنګه د ازواج مطهرات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمنې د خدیجې رضی الله عنها څخه شروع تر عایشې رضی الله عنها پورې دغه ټول په ذریه او په آل بیت کې شامل دي. نو په دې اړه باندې هم الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم شان کې فرمایي انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. ای د پیغمبر کورنۍ د هغه ازواج مطهرات، الله سبحانه وتعالی غواړي چې تاسو څخه هغه رجس شیطانی وساوس شیطانی کړنې تاسو څخه لرې کړي، تاسو پاک خلک اوسئ ټولنه کې، د پاکۍ نمونه او قدوه او الګو خلکو ته اوسئ چې خلک تاسو څخه پیروي وکړي. هماغه د چې سید، هاشمي، عباسي، علوي دغه ټول القاب چې ځان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په یو لار او بله لاره منسوبوي، دوی باید په ټولنه کې نن سبا هماغه نمونه واوسېږي چې آل بیت حقیقتا وو. هغه څه چې د یو آل بیت څخه د یو سید څخه د یو علوي څخه د هاشمي څخه د عباسي څخه مطلوب دی، دی باید په هماغه رقم ژوند وکړي دلته. نه دا چې یو سید راځي او تا ته وایي چې زه حج نه منکر یم، حج نشته. نه دا چې یو سید راځي مونځ نه کوي، ته ورته وایي مونځ ولې نه کوې، ولا تاسو مونځ کوئ مونږ ته رسېږي، ته په مانځه کې ما باندې درود وایي، دغه ما دپاره کافي دی. چرس به په خوله کې ولاس کې څلور شاته نیولي او زه سید یم او زه اهل بیت یم او زه فلان یم او زه فلان یم. دغه رقم اهل بیت مونږ تاسو ته قدوه نه ده، د دوی احترام په مونږ تاسو باندې لازم نه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بیا کلاسیفیکیشن یا تصنیف بندي کوي. ځینې مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل نسب کې شاملوي. غزوه خندق چې کله کیندل کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه چې څه باید وکړو. هر چا مشوره ورکوله. سلمان فارسی رضی الله عنه چې عجم دی، د فارس دی، هغه راغی ویل یا رسول الله موږ به چې کله دښمن را باندې حمله کوله د دښمن په لاره کې منځ کې به موږ یو خندق وویسته چې د دښمن د خندق څخه تیر ونشي کولی چې تیر شي، نو بالاخره موږ به پیروزي حاصله کړه یا به حداقل د دښمن څخه محفوظ شو. دغه نظر صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ کړ. کله چې د خندق کیندل شروع شو، سلمان فارسی دا نظر ډیر ښکلی نظر و، د ټولو ډیر خوښ شوی. د اوس قبیلې خلکو چې د مدینې اوسېدونکو دوی به چې ډېر احساساتو کې راغلي ویل چې سلمان منا، سلمان زموږ سړی دی، سلمان زموږ د ډلې دی، زموږ د قبیلې دی. خزرج به چې ورېد د هغو به په شوق احساساتو کې راغلي سلمان منا، سلمان زموږ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی غږ هم واورېد چې دوی ورسره څومره محبت لري او دوی ورسره څومره محبت لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غږ کړ چې سلمان منا آل البیت، نه ستاسو دی او نه ستاسو دی، سلمان زما د کورنۍ سړی دی، سلمان زما د کورنۍ غړی دی، آل بیت دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمان چې د فارس یو سړی دی هغه ځان ته منسوبوي چې زما د کورنۍ غړی دی، آل بیت کې شامل دی. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انتصابي شکل باندې متقیان خپل آل بیت ګڼي. کل تقی نقی آلی، هر تقوادار انسان، هر پرهیزګار انسان زما آل دی، ولو که د پیغمبر په نسب کې نه وي مګر تقوا پرهیزګاري لري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آل کې شامل دی. مګر علی العکس بیا ګورو چې یو سړی به ځان پیغمبر ته منسوبوي مګر د پیغمبر لاره به نه پېژني، د خپل نیکه لاره به نه پېژني، د خپل پلار لاره به نه پېژني، د اسلام لاره به ترېنه ورکه شوې وي. دغسې سید باندې بیا سړی څه وکړي چې دا سید دی او که د علوي دی او که د هاشمي دی او که د عباسي دی او که د هر نوم چې ځان باندې یږدي. دلته یو سړی زموږ تاسو په همدې ملبورن کې دی،
کله کله ځینې محافلو ته چې لاړ شي بیا هغه یو سټیکر لري، په دې سټیکر باندې غټ په انګلیسي نوشته کړي د سید، بیا دغه سید په دې لاس باندې ټک وهي د سټیکر، بیا هر چا سره چې لاس ورکوي دلته سید نوشته وي، نو د چې کله چاته لاس ورکوي هغه چې دا سید ګوري بیا لاس ورته ښکلوي، نو د خپل اوس د خلکو نه دا غواړي چې سید یم، والله اعلم چې دا به سید وي یا به نه وي، ځکه حقیقي سید خو دا رقم کار نه کوي. که اوس موږ او تاسو جعلي سیدان هم لرو، جعلي آغا صاحبان هم لرو، بخیر د حاضرونو ته په احترام باندې زه خپل یو شخص پیژنم چې جعلي شجره نسب جوړ کړی دی دپاره چې ټولنه کې ځان سید معرفي کړي، فقط هم دې دپاره چې د خلکو نه ګټه واخلي، د خلکو نه استفاده وکړي. سید هماغه دی چې د خپل د نیکه او د خپل پلار په تګلاره باندې روان وي، د هغه سنت تعقیبوي، د هغه دستورات تعقیبوي، د هغه دین تعقیبوي، مګر دا چې ادعا د یو رقم دی او عمل د بل رقم دی نو دغه بیا معنا نه لري موږ او تاسو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله عز وجل موږ او تاسو ته د اهل بیت او د آل بیت په احترام باندې امر کوي چې دا غو باید موږ او تاسو ډیر کلک درناوی وکړو، حتی موږ او تاسو 15 وخت لمونځ چې کوو په 15 وخت لمونځ کې په دوی باندې درود وایو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد ما تعریف کړ چې آل محمد کې دا ټول شامل دي، آل علی، آل جعفر، آل عباس، رسول الله صلی الله علیه وسلم، حسن، حسین، فاطمه رضی الله عنها، ازواج مطهرات، دا ټول په دې کې شامل دي، د دوی د نسب نه چې څومره اولادونه تر قیامت پورې راځي دا ټول په دې کې شامل دي. حتی بل حدیث شریف کې چې صحیح بخاری کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي چې کله ته په منځ کې دعا کوي درود وای، په خپل دعا کې وای چې اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله ته درود وایا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د هغه په ازواج باندې، د هغه په ذریه باندې، اولاده باندې، څنګه چې تا په ابراهیم علیه السلام باندې درود ولو. یا الله ته برکت وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، د هغه په ازواج باندې، د هغه په اولاده باندې. نو دغه کې بیا تفسیر راغلی چې ازواج او ذریه پکې مستقلا یاد شوی، مګر هغه چې مونږ تاسو وایو آل محمد بیا هغه هم دغه کسانو ته شامل دی، ازواج او ذریه په هم په دې کې شامل ده. بیا مونږ تاسو نن وخت ټولنه کې ګورو یو تعداد انسانان داسې هم شته چې هغه د ځینې خلفای راشدین او ځینې صحابه او ترمنځ عداوت پیدا کوي. 1400 کال وروسته به یو سړی نن راپاسېږي دی به وایي چې 1400 کال مخکې ابوبکر علي سره دښمني درلودله، یا 1400 کال مخکې عمر رضی الله عنه علي سره دښمني درلودله، یا فاطمه سره دښمني درلودله، نعوذ بالله. دغه اعتقاد ډیر خطرناک دی. کته همدغه اوس په وخت کې موجود هم یې او ته د یو صحنې شاهد نه ته تجاوز نه لري چې ته حکم کې فلانه ملامت دی فلانه ملامت نه دی. څه چې 1400 کال وروسته ته راځي او بیا حکم او قضاوت کوي چې فلان دا او فلان دا. حال دا چې کچېره مونږ او تاسو د دغه صحابه مبارکانو سیرت مطالعه کړو، مونږ او تاسو ته دا ثابتېږي چې د دوی خپلو کې محبت سره څومره و، خلفای راشدینو به آل بیت سره څومره محبت کوو، د هغو به څومره درناوی کوو، د هغو ترمنځ کې اصلا د دښمنۍ او بدبیني او کینې او د بغض تصور نو د هغو په زړونو کې. نو دغه انسانان د الله څخه ویریږي چې دوی دغه د بغض او کینې نسبت هغو ته کوي. امام ابن کثیر رحمه الله په دغه آیت کې چې الله فرمایي قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل دعوت کو او مشرکانو به دغه دعوت نه منه، دغه مخنیمه وکاو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د الله په آیت مطابق فرمایي چې ای خلکو زه خو تاسو نه کوم تنخواه نه غواړم، تاسو نه معاش نه غواړم، تاسو نه منصب نه غواړم، الا الموده في القربى، فقط تاسو ما سره خپل صله رحمي وساتئ. زه خو ستاسو خپل سړی یم، د عمه زوی یم، د ماما زوی یم، د کاکا زوی یم، د وراره یم، د دایم، د دایم، تاسو سره خپلوي لرم. نو د هغه خپلوي او د قرابت په سبب باندې ما پرې د خپل کار ته چې خپل دعوت وکړم، تاسو سره نور غرض نه لرم، تاسو نه څه شی نه غواړم، تاسو ولې زما مخه نیسئ. نو دلته هم الله سبحانه و تعالی هغه د قرابت اشاره ورته فرمایي. نو امام ابن کثیر رحمه الله په دغه اړه باندې مونږ تاسو ته ځینې روایات ذکر کوي، وایي چې ابوبکر رضی الله عنه هغه به ویل چې والله لأن أصل قرابة رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الی من ان اصل قرابتي، قسم په الله دا چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ سره او دغه خپلوانو سره خپلوي وساتم او هغه سره صله رحمي او همدردي وکړم، ما ته دا ډیره غوړه ده چې زه د خپل کورنۍ سره همدردي وکړم او خپلوي وساتم.
یعنی دا که زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ د یو چا پوښتنې ته ورځم دا ماته ډېر غوره دی د دې نه چې زه د خپل خپلوان پوښتنې ته ورشم که ده سره مرسته کوم دا ماته ډېر غوره دی چې خپل خپلوان سره مرسته وکړم یعنی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته نسب ته اهل بیت ته په خپل کورنۍ باندې غوروالی ورکوي چې په دې کې ټول شامل دي همدارنګه بل ځای کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه موږ تاسو ته فرمایي چې ارقبوا محمدا صلی الله علیه وسلم فی اهل بیته تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وصیت پام کوئ چې هیر نه کړئ چې د خپل اهل بیت په اړه باندې فرمایلی چې تاسو ته د الله یادونه کوم چې زما اهل بیت ته ضرر مه رسوئ زما د اهل بیت احترام وکړئ یعنی ابو بکر صدیق موږ ته دا نصیحت او وصیت کوي چې تاسو ته زه دا توصیه کوم یادونه کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا هیر نه کړئ همیشه اهل بیت سره نیکي وکړئ د عمر رضی الله عنه په اړه باندې بیا دا وایي چې عمر رضی الله عنه په هغه ورځ باندې چې عباس رضی الله عنهما مسلمان شو عمر رضی الله عنه ورته فرمایل چې والله لا اسلامك يوم اسلمت احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم قسم په الله دا چې تنن مسلمان شي زه په تاسو په اسلام باندې دومره خوشاله شم کچېره زما پلار خطاب مسلمان شوی وي زه به دومره خوشاله شوی نه وای چې څومره ستا په مسلمانېدو باندې خوشاله شم ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په اسلام خوشاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارزو درلود امید درلود چې عباس مسلمان شي کله چې عباس رضی الله عنه مسلمان شو نو عمر رضی الله عنه هم چې د آل بیت دی دومره خوشحالي احساس کړو دومره خوشاله به زه په خپل پلار باندې هم نه وای خوشاله شوی څومره چې ستا په اسلام باندې خوشاله شم چې دا د دوی هغه مینه او محبت یادوي حتی د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې قحط سالی راغله وچکالي راغله خلق عمر رضی الله عنه تراله چې امیر المؤمنین وچکالي د زمونږ حاصلات نشته حیواناتو ته مشکل دی مونږ ته مشکلات دي عمر رضی الله عنه صحابه کرام راټول کړل او بیا الله ته التجا وکړه چې یا الله کله چې ستا پیغمبر په مونږ کې ژوندی و مونږ به هغه تا ته وسیله ګرځوله پیغمبر ته به ویل چې ته د الله څخه مونږ ته وغواړه پیغمبر به دعا کوله مګر اوس چې پیغمبر نشته اللهم انا نتوسل الیک بعم نبیک یا الله اوس مونږ ته وسیله نیسو ستا د پیغمبر کاکا عباس رضی الله عنه بیا عباس ته ویل چې پاسې دعا وکړه د الله څخه وغواړه عباس رضی الله عنه پاسې دا دعا وکړه یعنی که عمر رضی الله عنه دوی سره دښمنی درلودله خو عباس به نه وای پاسوله عباس به نه وای وسیله کړي بل چاته به ویل یا خپل به دعا کړي وي نو دا د دوی هغه نهایت محبت مونږ تاسو ته بیانوي حتی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د حضرت عباس زوی دی عمر رضی الله عنه بدایله ماشوم چې ځان سره به خپل مجلسونو کې بوته او خپل ځان سره به په توشک باندې کېنو حال دا چالته بغړ ګټ مشران صحابه کرامو هغه به حتی دغه ویل چې یا امیر المؤمنین موږ خپل ماشومان او زامن المسان نه راول ته ول دغه ماشوم ځان سره راولې خو عمر رضی الله عنه غوښتل چې دوی ته وخی چې دا ماشوم څوک دی همدارنګه زید ابن ثابت رضی الله عنه د قرآن حافظ دی عالم دی د په اوخ باندې سپریږي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راضی د اوخ هغه پړې رسې ورتنی سي ترسو د اوخ حرکت نکړي او زید ابن ثابت په اوخ باندې سور شي کله چې زید ابن ثابت د عبد الله ابن عباس چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره دی آل بیت دی د دومره احترام ګوري چې زما دومره احترام کوي ورته وایي چې تاسو سره دا نه کوي چې ته زما دومره احترام وکړې ته د آل بیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ زما احترام کوي زما د اوخ رسې نیسي هغه ورته وایي چې موږ د پیغمبر څخه دا یاد کړی چې د علماو باید احترام وکړو ته عالم د قرآن حافظ زید ابن ثابت رضی الله عنه بیرته د اوخ څخه راکوزیږي ورته وایي راکه لاس دی عبد الله ابن عباس نه پوهیږي چې دا به څه کوي دی چې ورته لاس ورکوي هغه د عبد الله ابن عباس لاس ښکلوي بیا زید ابن ثابت ورته فرمایي چې موږ هم د پیغمبر څخه زده کړي دي چې د اهل بیت احترام وکړو نو زه هم باید ستا احترام وکړم نو د صحابه کرامو په منځ کې دومره محبت او مینه وه همدارنګه زه بیرته د خطبې هغه اول ته راځم وخت مو کافي ډېر ونه و چې اهل بیت سره محبت دا د اهل سنت د عقیدې یوه برخه ده اهل بیت د اهل تشیع نه ده یوازې اهل بیت د یو خاصې ډلې نه دی دا د ټول اهل سنت د ټولو مسلمانانو د عقیدې یو برخه ده دوی سره خاص محبت لرو موږ تاسو او بیا هم دا وایم چې اهل بیت یوازې امام حسین نه دی اهل بیت کې امام حسن دی حسین دی علی دی ازواج مطهرات دی آل جعفر دی آل عباس دی آل علی دی آل عقیل دی دا ټول په دې کې شامل دي نو نور هم باید انسان تجاهل نکړي اګنور نکړي د عاشورا په ورځ باندې یا په نور ورځو کې اهل تشیع سره یا نور سره غم شریکی د امام حسین دا جواز نه لري اهل سنت مسلمان ته زه اهل تشیع ته خپل تسلیت وړاندې کوم د امام حسین د شهادت په اړه باندې ولې اهل تشیع ته وړاندې کوي
آیا امام حسین د هغو دی یا د یو خاصې ډلې دی؟ دا خو د ټول اهل سنت د ټولو مسلمانانو اعتقاد دی په دوی باندې. که ته بیا خامخا تسلیت وړاندې کوونکی یې، بیا نوشته کړه چې زه ټول اسلامي امت ته تسلیت وړاندې کوم. خپله دغه ډله ییز او دغه شیان ولې جوړوي په دغه اسلامي امت کې؟ الله عز وجل دې موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله علیه وسلم.